د ټیک ټاک نه پیسې ګټل کېږي او کنه او که د ټیک ټاک نه پیسې ګټل کېږي نو څنګه ګټل کېږي څه طریقه ده د زمانه زیاتره خلک دغه پوښتنې کوي چې عثمان بھائی تاسو د یوټیوب خبره کوئ د فیسبوک خبره کوئ خو د ټیک ټاک باره کې هم تاسو یو پوره معلومات موږ ته راکړئ چې د ټیک ټاک نه ارنینګ یعنې پیسې ګټل کېږي او کنه او ګټل کېږي نو هغې طریقه څه ده نو ټول معلومات تاسو شریک کوم په دې ویډیو کې نو ویډیو راستر د اخره پورې وګورئ او د خپل ملګرو سره هم شریک کړئ اوس ټول نه پهله خبره دا ده د دلته څو ګورئ دا دی د ټیک ټاک مالک ټیک ټاک اونر زینګ یمینګ نو زینګ چې کومه دی د ټیک ټاک اونر دی اوس په هر یو پلیټ فارم یعنی یوټیوب دی فیسبوک دی په دې کې داسې وي چې د هغې کوم مالک چې وي هغه هم روپۍ لري خو چې په هغې کې کوم خلک کار کوي کنټینټ ویډیوز راوړي نو هغې ته هم پیسې ملاویږي خو په ټیک ټاک کې چې کومه دی دا سیسټم نشته د ټیک ټاک کې تاسو وګورئ په ټیک ټاک کې مونیټایزیشن شته خو هغه صرف او صرف داسې وي چې صرف موږ کمپین رن کولی شو صرف ایډز چلولی شو یعنې څومره کمپنیانې چې دي هغه خپل ایډز چلوي موږ سره ټیک ټاک کولاو تاسو وګورئ موږ ته ایډز راشي په سکرین باندې خو د دغې ایډز چې څونه پیسې وي د دغې اشتهاراتو چې څونه پیسې ګټلی کېږي هغه ټول دغه زینګ یمینګ چې کومه دی دا خپله باندې اخلي یعنې د هغې نه یو روپۍ چې کومه ده یعنې $1 هم دی دا چې کومه دی دا کریټر له نه ورکوي یعنې لنډه خبره د ټیک ټاک نه په ایډز باندې په مونیټایزیشن باندې پیسې نه ګټل کېږي صرف او صرف د ټیک ټاک نه د پیسو ګټلو یو طریقه نن سبا کې یو لار ده او هغه صرف او صرف د هغه کریټر د هغه ټیک ټاکرانو دپاره ده چې کوم فالوور چې کوم یې د 5 میلیون 10 میلیون چې د 3 میلیون د هغو په میلیونو کې ویوز راځي یعنې هغه خبره زه تر لکاو کې هم سپانسر نه ملوي هغه مطلب لنډه خبر ده چې اوس په ټیک ټاک کې صرف صرف کوم خلک روپۍ ګټي هغه په سپانسر باندې ګټي یعنې یو کمپنۍ او هغې ته اوفر وکړي چې دا زموږ پروډکټ دی دا زموږ څه څیز دی د درواله په دې منته ویډیو جوړه کړه تا به موږ $100 درکړو $200 به درکړو یعنې صرف په دغه یو طریقه او سپانسر چې کومه دی د هر یو کریټر ته نه ملاویږي دا صرف او صرف ټیک ټاک کې یو نیم کریټر چې د هغې ډېر زیات فالوورز وي یعنې دا شان د میلیونو کې وي او د هغې ویوز هم ډېر زیاته په لکاو په میلیونو کې د هغې ویوز راځي نو صرف او صرف هغه کس ته سپانسر ملاویږي هغه سپانسر کېږي او هغه د ټیک ټاک نه روپۍ ګټلی شي دې نه علاوه کوم نور کریټر چې دی څونه تاسو وینئ لکه موږ په خپله باندې چې کوم ویډیو اپلوډ کوو دا موږ مطلب چې فري کې لګیا یو دې ته $1 چې کومه دی هم نه ملاویږي نو اوس کېدای شي پر روان وختو کې پر روان کلونو کې ټیک ټاک والا هم مونیټایزیشن ورکړي خو په دې وجه که تاسو وګورئ صرف او صرف په نن سبا کې چې کومه دی دا ټولې پیسې چې کومه دی ټیک ټاک ونه راخلي په دې وجه دې نیټ ورت هم تاسو وګورئ دغه 50 بلین امریکن کومه ډالر چې دی دا د دې نیټ ورت دی نن سبا کې او دا چې کومه دی په چاینا کې چې کومه دی تاسو مالدار ترین خلک تاسو وګورئ دا به کې شپږم نمبر باندې دی نو هغې وجه هم داسې هم کېدای شي چې ټیک ټاک دونه غټ پلیټ فارم دی د هغې ارنینګ چې هغې پیسې چې کومه دي دا هم د ټوټللی داسې به دوی نور رسوي نو په دې وجه نن سبا کې لنډه خبره ده جواب د خبرې دا دی چې ټیک ټاک نه موږ پیسې نه شو ګټلی او په دغه یو سپانسر ګټلی کېږي هغه هم صرف او صرف یو نیم کس ګټلی شي دغه لنډ معمول شارټ غونتې معلومات تاسو سره مې شریک کړه زه خلکو پوښتنه کوله چې عثمان بھائی د دې ورته یو معلومات راکړه دغه معلومات تاسو ته مې درکړه او امید لرم ویډیو خوښ شوي ویډیو را سره لایک کړئ د خپل ملګرو سره هم شریک کړئ انشاءالله ملاقات به کېږي په بل نوي ویډیو کې د لوی الله په امان